دا مخکې د یهود شناعات الله تعالی بیان کړل. اوس الله تعالی د دوی هغه دعوې چې دوی به دعوه کول هغه په طریقه باندې د سوال او د جواب د مناظرې ورباطلوي چې الله وایي ته داسې ورته وایه دوی دا رقم ته داسې ورته وایه دوی دا رقم وایي. دا نو سوال او جواب سو مناظره سوه ورسره مکالمه سوله او دا مخکې فقط د دوی عیوب راپورته کول چې دا عیب پکښې دا او اوس چې دوی هغه د دوی دعوې چې دوی به کولې هغه دعوې الله پاک ورردوي. نو د دې ځای څه شروع کوي وایي واذا هغه وخت الله پاک فرمایي وایي قیل چې وویل سي لهم و دغه یهودو ته وویل سي چې آمنو تاسې ایمان راوړئ بما پر هغه ټولو کتابو انزل الله چې نازل کړي دي الله پاک. نو چې الله پاک نازل کړي دي خدایه څه فرق دی؟ خو د الله نازل شوی کتاب دی. پر ګردو ایمان راوړئ ویې منئ. دا د دې جواب چې دی قالو دوی په جواب کې وایي نؤمنو بما انزل علینا نؤمنو موږ ایمان لرو بما پر هغه کتاب انزل چې نازل شوی دی علینا پر موږ خپل کتاب لرو چې پر موږ نازل شوی دی پر هغه باندې موږ ایمان لرو. موږ د نورو خلکو کتابو ته څه ضرورت لرو؟ انزل علینا چې خبر دا د اصلي خو تورات پر موسی علیه السلام نازل شوی دی. دی وایي چې نازل شوی دی علینا پر موږ. نو دا خبره نږدې شوله چې پر هر نبي چې کتاب نازل شوی دی ګواکې د ده پر امت نازل شوی دی. دا یوازې د نبي دپاره نه دی د ګرد امت دپاره دی. ګوره هغه د دین په جواب کې د پیغمبر دا رقم وایي دی دا خبره چې پر موږ نازل شوی دی معنا زموږ پر نبي نازل شوی دی. نو انزل علینا یعنې علی نبینا چې نازل شوی دی پر موږ یعنې زموږ پر نبي باندې نازل شوی. موږ پر هغه ایمان لرو. د نورو چاوو کتابو ته موږ څه ضرورت لرو چې ته پر ګردو کتابو ایمان راوړي دوی باندې راغلي. که توارت څنګه پکښې کې راغلی رد دي کوي بما په هغه کتابو سره وراءه چې هغه ما سوا له تورات څخه دي و په داسې حال کې چې هو هغه ما وراء الحق و حق هم دي او دوی پر هغه معجزې ښکاره کړي دي پر راوړي خو عین هغه د حقانیت رایل د جنوب کتابو دپاره موجود پر دې ایمان نه راوړي. نو خو معلومه شوله چې دا د بغاوت په خاطر د حسد لپاره د کوم فایده کلمه کې ذکر شوی چې ان یکفروا بما انزل الله بغیا ان ينزل الله په خاطر د حسد د ایمان راوړي. ورته د هغه مخکې آیت کلمه کې هغه بغیا ذکر شوی. بغیا معنا حسد دی. د حسد په خاطر نه راوړي دغه د هغه حسد یې ورثابت کړي چې الله وایي تاسې درواغ وایاست چې موږ پر هغه خپل ما انزله باندې کتاب ایمان راوړی دی. نورو ته ضرورت نشته. ضرورت وجه نه ده د حسد وجه ده. ته حسد لرې فقط که د حق خبره شي چې ستا کتاب حق مري خو دا هم حق ګوره وهو الحق الله ورسره وایي ویکفرون دوی کفر کوي بما پر هغه ټولو کتابو وراء چې ما سوا دي هو د دې کتابه څخه چې پر دوی نازل شوي دي چې تورات چې هغه څه ما سوا دي وهو الحق حال دا چې هغه ما سوا یې هم حق دي الله وایي زما د طرفه څخه دي. نو هغه منې دا نه منې معلومدار یې چې شي وجه د بغاوت یې وجه ته د ایمان شوقي نه یې. پس یا الله پاک وایي مصدقا لما معه او دغه ماورا کتابونه چې د تورات څخه ما سوا دي دا تصدیق کوونکي دي لما و هغه کتاب لره معهم چې د دوی سره ملګري دي. د دوی سره تورات ملګري دي او دا نور کتابونه چې نازل شوي دي خو د تورات حقانیت یې بیانوه چې تورات وروسته کتاب چې راغلی هغه د تورات صحیح مګر فرعي اعمال چې دي هغه یې منسوخه دي. د هغه دپاره به نور فرامین راتله نور احکام به راتله. نو الله دا بل رد پر وکړي چې هغه نور کتابونه چې تورات ما سوا دي هغه تصدیق کوونکي د تورات دي. دی وایي چې زه پر علینا هغه نو منو چې پر موږ نازل شوي دي خو هېڅ دا نور نه منو هغه الله پاک هغه نه منې دی. ګورې مصدقا په داسې حال چې تصدیق کوونکي دي دا وروسته کتابونه دا ماورایه لما هغه کتاب دا تصدیق کوونکي دي معهم چې د دوی سره شته. نو چې دا د هغه تصدیق کوي او دوی په دغه باندې کافران دي بلکې په خپل تورات کافران دي هغه دعوا یې د درواغ. نو الله وایي چې تا په تورات ایمان درلود په تورات کې تفاسیر دا خبره نازله شوې وه ورسره لیکل شوې وه چې هر نبي قدر موسی علیه السلام وروسته راغلی او هغه نبي د تورات عمل جاري کاوه د تورات لپاره یې خلک رابلل تاسې به پر هغه نبي ایمان راوړي د هغه به امداد کوئ. دغه په تورات کې نازله شوې. نو دغه انبیا چې د اویا نفر دوی په یوه ورځ باندې شهیدان کړه دغه ټولو خو د تورات لپاره دعوت کاوه پر تورات باندې ایمان درلودي د تورات احکام یې خلکو ته رسول تبلیغولی ورته او دوی ووژل. نو الله وایي د تورات ایمان خو دوی درواغ خو تورات کې دغه خپل مطلب یې معلوم شو چې د دغه آیت کریمه کې په طریقه د مناظرې د دې دعوا ورباطله کړه. دعوا یې چې شوه چې موږ تورات منو پر دا نورو ته موږ ضرورت نه لرو. الله یې اراد وکړي چې تورات ولې منې د تورات د حقانیت چې کوم دلایل موجود دي هغه دلایل د قرآن د حقانیت لپاره هم موجود هغسې معجزې شته هغسې د قرآن کریم هم شته. دوی دا وروسته کتاب نه مني او د دې خبرې عین هغه خبرې چې په مخکې کتاب کې چا د دوی سره وو نو خو هغه نه مني هغه دعوا یې درواغ. دریم راځي په دې ذکر چې په دې متقتلون انبیاء الله چې دا وروسته نبیان چې راغلي وو د موسی علیه السلام دا تیس قتل کول او حال چې تورات ته دعوت کاوه. نو که ستا په تورات ایمان وي خو لا به دې د هغو مرسته کله چې وایي تا مخکې خواته تېره شوه که نه شوه په دې کې سوال دی په تفاسیرو کې راځي رد پکوي چې دوی وایي موږ مؤمنان یو د دغه دپاره الله پاک راپورته کړو چې خو دغه خبره یې درواغ ده چې ایمان لرم
توازه پر موسی علیه السلام ایمان لرم، پر تورات لرم، پر موسی علیه السلام موسی علیه السلام تستوي چې دې عبادت کوي خو هغه ګر سره ولاله په تورات کې نازله شوی چې دې عبادت کوي خو نه نازل شوی. مؤمن یې پر موسی علیه السلام تاخذ در موسی علیه السلام ګوري دلته دغه د ګلګي عبادت پر راو ګرځاوه چې دې عیب ښکاره کې د دې لپاره دی، د دې لپاره نه، د دې لپاره په خاص ذکر شو. اوس د دې لپاره چې دې د ایمان دعوه پر باطل کې دی وزم مؤمن یم علاوه مؤمن نه کړي کوم تاسو يهودانو موسی علیه السلام را تکړی و چې دې کوی چرته ولاړ چې دې لاراس چې راوړي ته هغه ته منتظر نه سو دا وګورځي ګلګي ته سجدي شروع کړو معلوم ده چې موسی ایمان نه لري خود سره چې سجده ته ولاغه کوي. ولقد فتحقق سره علاوه جاء راکړه موسی علیه السلام ورته جګ کړه ټپلیټ ورنه ورته کوله ټول قوم دغه ورنه فکر دغه دریا بل چا ولنس کوله دغه دریا ښکارا معجزه ده د نبوت وی نو الله وی تاسو موسی علیه السلام دغه ښکارا معجزه راوړي چې نبی دی کنه نو خو باید تا ایمان پر اورې د خبره دی مونږ نه وای مګر تاسو وکړه ثم اتخذتم العجل ثم بیا اتخذتم تسی ونیاوه العجل هغه ګلګی مو الها معنا خدای ونیاوه هغه الها کول ته مخ لسانه غواړي تسی ونیاوه عجل هغه مو خدای سره ونیاوه من بعده ورثه موسی علیه السلام ورثه موسی څه معنا یعنی من بعد ذهابه د بعده د هدا ما بین دغه د ذهاب سره کړي ورثه تر تاویل د چې دی کوی تر تولاړي تل یو شپه د الله پاک وغوښتي ګلګی صورت لکه زموږ معنا یو څو خدای چې کوته ورسه د بنات د مجسد ته شي پر سرتاخ باندې یا به د مصالح مجسمه نه وکیده سره ورولي افات یا به یو میټو جوړ کړي دا ټول دته د مجسمه خوند ورکړي دی دغه څه د وخت څخه په قول کې دغه اخشلې دا مجسد رودینی لا پرې وتله برچا د ته د شلی خداتله دا ته پر یو کلی باندې را هغه د خجوریا د جوړ څخه جوړ مثلا د پلاستیک څخه جوړ دغه مجسمه ده دغه مجسمه د دې خوشي بس دا مینه ورسره او شایسته رجاړو وسرو دا مجسمه بودی ته په خوند ورکاو سم یو خدای را پیدا کړی څنګه خدایان لرګوري سجدي ورته کوي چې او خبر راګرځي مستم یو خدای را پیدا د سید مجسمه خاصه جسوي سجده ورته کوله په قران کریم کې راځي او دې ستنه وریا موسی اجعل لنا الها كما لهم الها دا په قران کریم کې راځي ول موسی علیه السلام ابس خبره دې ورکه سبا سجده ورته پرېو تل اکثر یا چې یو څه پاتې سول چې ما بار او سجده ورته کوله د هارون علیه السلام سره کې دا رقم چې هغه نه هیمون دا کار مکوې دا بد کار دی نو دغه واقعه لا فقره دي چې ثم تخصتم العجل تشي بیا ګلګی ونیاوه په خدای سره من بعده ورسته در تک د موسی علیه السلام چې هغه کوی تر تولاړي او تشي دا کار وکي وان د سره تخلص النسل هغه دته منتظر نسل د ګلګی عبادت کوي چې د ګلګی عبادت په بل چا جزیره مر کې پر ځان جزیره وکي نو واستې د آیت کریمه مضمون در معلوم سو چې رد د دې د قول دي ذکر موسی ایمان لرم په خپل تورات ایمان لرم راپورته کی د دې سمې میثاق وخت نو خدای تکرار جواب هغه جواب چې التف خاطر شناعت وقع على فاق بلدرات ورقي وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور دا واقعات فاغه غړي کې په ځل کې دا وځي دا عمل فوقكم ما اذا غرض ما سلیرسو عمل نفقكم دا قص اغلازي دا د مؤمن کار دی مؤمن خو بخلو ورته برابر د دې دعوه على فاق باقي د دې زم مؤمن یم علاوه تدارس مؤمن چې ما غدر باندې راپورت کې چې حقكم وعده مستاسق میثاق مو کلک وعده کوي چې مش کلک وعده واخص څخه د کوم خبره وعده چې معنا تاسو به چې کوی دا تورات به منی پر تورات به ایمان راوړي ورفعنا علاوه موږ راپورته په فوقکم سلبیره پر تاسو التور کوی تور مدر باندې راپورته کې غیر مد ملک په واسطه باندې راځوړ کې تاسو لاندې واس چې ما وینه چې دا کتاب څنګه مې درته خذوا يعني مش قائلون ويمكن تجي خبروا شو خذوا تسي ونسي ما هغه ټول احکام اتینا يعني تککی ما هغه ټول حکمونه اتینا چې موږ د کړي کوم تاسو تکای کی به قوت په قوت محکمې سره په غیرت سره واسمعوا او وایو رضایا هم کی دای سره لکه موږ په دغه تکلیف اخته مثلا دی خو څنګه حسب د احکام کو مګر خو نه زده چې شو الله وروايه امري غوړ ته ونسي زدايته او قصد په څه به کومه دا دوی خبري على فاق امر ته ذکر ام پکار د قوت ام پکار دا یو څه قوت لري ایماني غیرتي مګر معلومات نه بل یو څه معلومات یو معلوم په قوت نه لري پر دا تکلیف نشته ولا دا هم کې الله وایدا ما غره پورته کړی وعده مې درس اخر تسوي ها چې موږ نه کوو عمل کوو نه پزړه کې دا خبره پټه کړو په خله نه لري چې دا پاکه ته کوي توري کې بس خبره موږ واوردل په ژبه ویل ترى تواوري مر واورد مگر پزړه کې څه ورو عصینا موږ نه کوو عمل نه کوو پزړه کې دا خبر دی پټه کړو نو دا یو لساني سو دا بل قلبي سو یا دې څه مطلب زمانه سره ورجلاکه قالوا ذي فرد غزا باندې ول سمعنا موږ واورد په خلوف فزړه ویل چې بس کوی دا تعویل ټول شد
وعصینا یعنی من بعد وروسته یې ویله بلل وعصینا دا د چا په وسه کېږي بابا هغه را دي راڅلېږي سبالات خلاصو د عذابه څخه ګورې د سمعنا معنا څه شوله چې په دغه ځای کې یې هم په زړه هم په خوله ویل خدای وهوی واشربو ورچشل کړه سوی و ورڅکل سوی و فی قلوبهم په زړو کې دي العجل ګلګی دي په زړو ورچشل سوی و بکفرهم په سبب سره د کفر د دي نو ګلګی چشل کېږي ګلګی خو نه چشل کېږي دلته مجازي معنا مضاف غواړي فی قلوبهم په زړو کې دي ورچشل سوی و العجل یعنی محبت العجل دغه د ګلګي محبت ته فرق ته زبر راځي باندې موسی علیه السلام ډېر ګلګی نه یېرېدی دغه څه زړه پسې کشا ده چې څنګه ښایسته ګلګی و ښه د سرو زرو سپینو زرو ګلګی چپلا د سرو زرو پکښې کي د سپینو زرو یې پکښې سرو زرغونه یاقوتان پکښې کي دغه د دې په ګلګی چې و ول هغه وکوټي میده یې کړي هغه یې په میچنګ سره سره میده کړي چې میده یې قتل پر هغه قتل سره بېله چې توبه یې وکړله د ځینو کسانو په زړو کې هغه د ګلګي محبت پاتې موسی علیه السلام چې توبې ته څکه یې ژر کوله هغه دریا به نظر کې دي چې هغه ګلګی میده کې هغه سرو زرو چې اوبې غورځه هغه چې وچښي د هغو کسانو چې کومې وجې جاري شوي په هغو ولو کې دغه ایرې رقم شیان هغه وسوځل سول چې وسوځل سول دوی باره چې دوی ودریا چې هغه موسی علیه السلام ځینې ایرې کې ځینې میده کې چې دغه کې وغورځوه وروته دوی ژر رامله کړه د هغه څکه یې وکړه په رسولانو نقشه معلومه سوله هغه رسوا سوه الله پاک ورته ښکاره کړه چې د دوی په زړه کې وسیمې زړه پسې کشان هغه ځای الله پاک یادوي الله وایي نو قلت ورته ووایه ګوره قل بیا د پیغمبر دپاره خبره سوه چې الله وایي ته دغسې ورته وایه دوی خو هغه دعوه هغه دوی خو دغه رقم چمه دې کړي ورتابع ثبت دی ما هغه شی یامرو چې امر کوي کوم تسې به په هغه شي سره ایمانکم ایمان دغه ایمان خو نه دی پشه الله دغه خبر کوي قل ورته ووایه ورتابع ثبت دی ما هغه شی یامرو چې امر کوي کوم تسې به په هغه شي سره ایمانکم تسې دغه ایمان ان کنتم که چېرې تاسې یاست مؤمنین ایمان کوونکي یاست که ایمان والا یاست که تاسې ایمان والا یاست او ایمان دې دغه خبرې درښیي دغه خبرې خو ډېرې بدې خبرې دي دغه که د ایمان تقاضا یې نو څه معنا یې دغه ایمان کار احمد نه دی په دې خبرونو کې اوس وفایده راست تر دې ځایه پورې یوه خبره مو اوس بله یاد وساتئ هغه دا د تفاسیر د دروس سره څلورو سره آیاتو سره دا واقعه را معلومه سوه د اوغو اذا قیل لهما څخه چې راورسېده دې وسه چې موږ ویله دا ټول د مثال په طور الله پاک وایي چې موږ ته پلرو د خپلو ماورا سره کافران خواجه دي پلرونه دغه رقم نور کتابونه یې نه منل موږ به چې نه ولس هغه یو تورات دا مصاحبه خبره خو د چا سره وال د دوی سره د پلرو کار الله پر دوی تاواني وایي تاسې وژئ دا نو څنګه خبر وایي یس دا معنا معلومه هغه چم کړي چې سمعنا وعصینا یې نیکه کړي ور نیکه یې کړي تر نیکه یې کړي دوی خو نه وکړي مګر الله د ده سره خبرې کوي تا دا رقم بدې کړي تا دا نو خدای به الله ته چې کله ما کوي مګر چې په راضي دی الله ده ته وایي وایي تا کړي دي وایي ته ورسره شریک وې نو په نن زمانه کې دغه رقم د یو سړی دی د مثال په توګه ته یې واخ شکر نه طالب وژلی دی نه به ملا وژلی نه به مې د قرآن مخالفت کړي مګر خو چې بل څوک یې کوي دی د دې ورسره راضي دی دی په شریک وي دا حکم ځینې معلوم شو دا د جن ولې د دوی چې ونیکهګانو دا کار کړی الله پاک دوی مخاطبین کوي تا دا کار نه دی کړی که نه دی خدای کړی چې کله ما کړو زما نیکه کړو الله یو ته په راضي به تا کړی دی تا کله وره چې ما پلار بد کړي چې دا کار یې کوه محبت خو په زړه کې وچښل سوی دي دوی کله ګلګی لیدلی و دغه موجوده ورته ویله چې دغه کارونه دا ته چې د ایمان دعوه کوې وه دا خو زه هم مؤمن یم الله وایي که ایمان دغه خبرې درښیي دغه خو بده خبره دا خو ولا که ښه خبر درته چې دا ستا ایمان درښي معلومه ده چې ایمان دې نابکاره دی دغه ایمان کافي نه دی شته یو څه کتاب ودا زه منم هغه نه منم اوس نو بله خبره الله پاک د دوی بله دعوه ورردوي ما د دوی نه کوي دا ولاکه د جنت بله دعوه یې دا باره یې ورور ته د خبرې پسې لاکه اخرت خو بله دنیا ده دورې خو خدای کاځه دي دورې نو کم دی کاځه دي چې ورسو زموږ ستاسې جنتونه دي هغه دنیا ده زموږ دا نور خراب ده نو جنت ته یې ټیکهدار یم خدای پاک ما د غږ ښکاره راولاکه کړي جنت یې د الله پاک او دا ستا دپاره یې خالص وخت موږ مړه کړي دا خواست دوی کوي الله یې جواب وایي ولن یتمنوه ابدا ولن یتمنوه هېڅکله به دې تمنا ونه کړي هو د جمر ابدا ګرد عمر یې ولاکه دی په دنیا پر ژوند دونه سراش دی چې یو سکند په زیاتېږي دی اخته دی دا خپل ژوند زیاتوي مګر خو زیاتوي به موږ د په لاس کې نه وي ما خبرې ته اوس تاسې متوجه شوست ما د دې د خبرې رجه وکړي چې آخرت خاص موږ نور امتونه اړه نه پکښې لري الله ورته ورته که ستاسې خبره رښتیا ده واقعي دغه خبره یې نو د مرګ خاص نه او الله یې حال بیان کړي الله د دې په زړه خبر دی ولن یتمنوه لا سوء تمنا دي ونه کړي هو د موت ابدا ګرد عمر ولې بما قدمت ایدیهم وجه هم دغه ده بما په سبب سره د اهل قدمت چې مخکې لېږلي دي تقدیم کړي ایدیهم لاسود دي د هغه شي بما په سبب سره د هغو اعمالو قدمت چې ځان معلومېږي چې زما څه شي لېږلي هېڅ کومې ګناه یې کړي په خپلو ګناهو خو دی علم لري او پر آخرت خو هم دی یقین لري چې مانا آخرت خو راځي
دلته خپل اعمال ور معلوم دي وای نو کوارم دا خو د خپل خبرې چې آخرت خو زموږ دی چې ورته آخرت سره ورسېد د مرګ خواست وکړه الله وایي نیک خو نو زموږ دی بیا به د خیر دورې خبره معلومه انبیاء قتل لېږلي چې انبیاء یې شهیدان کړي او د تورات مقابله کړې د قرآن مقابله کړې نو دا پروزي پر آخرت چې په تناوع پر ولې نه پروزي چې دا وسوسې دی به دغه کې ووایي الله وایي دلته خپل ځان خبردار دي بالظالمین په دغو ظالمانو سره چې دا ځانونه یې هم ظلم کړی دي چې د ګیلې چې هغه وړاندې کړي دي مخکې استولي ایدیهم لاسو د دوی په خپلو لاسو په اټکل نه ده د یقین څخه د الله وایي خو زه علم په لرم پر دې ظالم باندې نو چې علم یې پر زړه باندې لرم په زړه کې دغه خبره پټ ده دی پر ورځي نه پر آخرت ما ستا د مخه دا خبرې کوي چې بس آخرت خو نو زموږ دی ولاکه د بل چا د جنت څک وسي دغه دی والله عالم بظالمین څه دپاره وایي چې ته به باید ته څه په خبره کې د مرګ معنا نه کوي په ژوند یې نه کوي او په څه خاطر چې عادي ګناهونه لري ښځه به الله خو زه په خبره یم په دې ظالمان باندې الله ناس خو شی نشي پټولی ستاسو کې پټ ما ته خو علم ستا پس یې الله پاک د دوی شان بیانوي چې د دوی شان سره کم دي ولتجدنهم دغه شان دي تس بیا دغه ځای دغه غټ معیار دی د یهودو د نصاراو تاسې اوس ورته ووایي دا اوس ورسره اخته مؤمنان د دوی شان دار کم دي د دوی چې یو عسکر مړ شي په ګرد ملک یې چوراري جوړ شي ولې خو د دوی دغه شان دي ورته وګوره ولتجدن خامخا به ته پیدا کړې هم دغه یهود دغه بني اسرائیل څنګه وایي احرس الناس هغه حرص کوونکي وسراشان الناس خلکو احرس هغه ډېر سراش ته ویل کېږي په پښتو موږ سراش احرس الناس هغه سراشترین الناس د خلکو پر چیش باندې ډېر سراشان دي علی حیات پر ژوند باندې دی پر ژوند دونه سراش دی یو منټ یې نه زړه کېږي چې د لاسه څخه یې ووځي اشد د ټولو خلکو خو احرس وله ومن الذین اشرکوا الله ورته المشرک لا دی احرس دی مشرک چې دی دا مشرک یاد کړي وایي د هغه زمانې مشرک چې هغه پر ژوند سراش وایي الله وایي دغه یهودي تر الف سنة زر کاله دی دته ولاړې وه برزخ دا شل زره خو دنیا خو چې زر کاله سم تېرېږي چې لس زره کاله څه هم تېرېږي چې زر کاله څه هم تېرېږي اصلونه چې تېرېږي نو ارمان چې دی خلاصېدی نو هغه خو د خدای نه خلاصېږي هغه د دوی د خبرې رد یې وکړي وما ندی هو دغه عمر ورکول د زرو کلو بمزحزح معنا خلاصونکي هیده لره د چا څه نه دي خلاصونکي من العذاب د عذاب څخه وام کومه خبره نه خلاصونکي اندا يعامل شهادت عمر ورکول شي یا دا هو زمیر شانیه که وما ندی هو شان دادي شان څه دي بمزحزح چې خلاصونکي هیده لره من العذاب د عذاب څخه اندا خبره نه د مزحزح يعامل ورکول لكن دا بیان ته پر د احشام وزم بصير بما يعملون نو والله خدای پاک چې بصير لیدونکی دی بما هغه کارو سره یعملون چې دی عمل کوي الله وایي نو دوی چې د کوم شیان عمل کوي الله وایي زه بصیر په لیدونکی یم خلاصېږي خو نه کباره په آخرت خو نو خاص کوو د یهودو دپاره د بل سړی حق نه پکښې کې لري الله ویل دا دلیل دی ورته ورته ورسونه مرګ خواست وکړه خدای ما مړ کړي چې آخرت خاص ستا دي داسې ګارنټي ده ستا هغې نو خواست وکړه خدای مړ مې کړي او الله یې بیان وکړي چې دی به د مرګ خواست په ټوله ژوند ونه کړي د دوی په دغه اوس عمر ارمان راخېږي چې مې زر کاله عمر درواړي او دا خبره ما الله ورکه بارے زر نشي ارسونه سي خو چیرې ده خلاصېږي نه او کوم عملونه چې کړي هغه د خدای څخه پټ روایت هم نشي عرفه ټول عملونه باندې څخه بردار دي نو دا د يهود هغه د عیو نوري ورته د کوم يهود ده چې د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې هغه ته دا خبرې وکړي ما دا خبره مثلا تاسو د ذکر چې څوک شي بد کار په خپل نه کوي د بل بد کوونکی په کار باندې راځي دی پر سره شریک کور سره شریک نه دغه يهود ته خو الله پاک دا خبره کړ دین نه بیان وجلی و او نه دی د مثال د ګلګي عبادت کړي مګر چې پلارونه کوي کړي دی فرازي خو پلارونه کوي پر حق بدل فلاغه باطل راځي پر حق بدل نه الله دې مخاطب کوي و خوشتي ورسره